د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد نوې ډله جوړوي. هغه ویلي زه باید داسې یوه نوې قطعه جوړه کړم چې له مرګ ونه ډار شي او تل د خپل هیواد خدمت ته حاضر وي. هغه ویلي داسې کسان وي چې باید ټول فدایان وي او ټول جنگ کې روزل شوي کسان وي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي تل باید آماده وي، رخصتي ونه کړي او تل د خپل هیواد د خدمت لپاره داسې د نرانو غوندې ودرېږي، له مرګه ډار ونه کړي، خپلو خپلوانو باندې رحم ونه کړي. څوک چې د حکومت دشمندار او هغوی ته باید غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سرګي یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د امنیتي د جوړښتونو د پیاوړتیا په هدف د کابل ښار لپاره د یوې نوې ځانګړې قطعې د جوړېدو پلان تر بحث لاندې نیول شوی دی. د باوري امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې یاده قطعه په ځانګړو عملیاتو لپاره ځانګړې شي او موخه به د احتمالي ګواښونو مخنیوی او د امنیتي فشارونو زیاتول وي. سرچینې وایي دا نوې قطعه په چټکو عملیاتو، استخباراتي همغږۍ او د لوړو خطر ماموریتونو لپاره وروزل شي. د معلوماتو له مخې په دې ځواک کې به هغه کسان شامل وي چې د سختو امنیتي شرایطو تجربه لري او د خطرناکو ماموریتونو لپاره چمتو ګڼل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د دې قطعې د جوړېدو اساسي هدف دا دی چې د کابل ښار پر وړاندې د هر ډول احتمالي ګواښونو پر وخت د دښمن د ویرولو او مخنیوي عملیات په چټک او منظوم ډول ترسره شي. امنیتي سرچینې زیاتوي چې دا ځواک په ځانګړو سناریوګانو پر بنسټ فعالیت کوي او د ښار د مهمو سیمو ساتنه به یې د لومړیتوبونو له ډلې وي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا ښې چارې.